یاره خانجي قسمت ډېر اوچت دی. داسې پلاټ مې درله واغه چې د سرو زرو ټوټه ده ټوټه په انفن کې. دا ستا مهرباني ده مستر فراموش. او که خرڅې نو په میاشت کې دننه درله په 9 لکه خرڅو. دا پلاټ ما خاص لا نه دی اخیستی. زه کور جوړوم. کور به هم درله زه جوړ کړم. تابعدار یو. تا خو ما ته آلراونډر معلومېږي مستر فراموش. دغه زموږ روزګار دی خانجي. خو د خپل کور نه اول د کرای کور زه کلي کې یو رسم نشم تېرولی. دا واخله پلیټ چابیانې. نور څه خدمت؟ او ته خو ما ته څه بل مخلوق ښکارې. د الادین د میجیک لیمپ دیو. خو ستا کمیشن د کمیشن خبرې پرېږده خانجي. دا بده خبره ده. تا زما هیلپ کړی دی. وایم سره کاسیره هم درنه وانخلم. د سور غوښه دې شي روان دی. اخر زه هم پښتون یم. دا خبره خو به زه په خپله ډاره کې ضرور نوټ کوم چې زما د مدرلینډ د نیشنل کرکټر یوه اعلی نمونه. خانجي اوس به څه چل کې؟ زما دپاره یو ګاډی هم پکار دی مستر فراموش. څنګه ګاډی؟ فی الحال سیکنډ هینډ. یاره هغې پسې به ګرځېدل غواړي. خو ته غم مه کوه. 2 بارګینونو والا مې یاران دي. نو اوس به زه څه کوم چې تر کومې ستا ګاډي نه پیدا شوي نو زما د حاضر دی که نه. دا ستا خپل ګاډی دی که نه. او ته به په خپله څه کوې؟ زه به د بل چا نه را روان کړم که نه. لږ خو نه دي. په لندن کې څوک دومره هیلپ چا سره نه کوي. تھینک یو ویری مچ مسټر فراموش. ویلکم ښه دي. کښېنه ټوټې ګله کښېنه. I feel like a motherless child. I feel like a motherless child. مېري څه شو جیمي؟ ته د ماري تپوس کوې او زما نه پلوه شي. زه خو تباه شوم برباد شوم. څه ډېر شوی دی جیمي؟ پاپا بل وطن ته روان دی. بهر ته. بهر ته نه ښار ته. د دې کور نه بهر که ښار دی که نوښار دی زما دپاره فارنډی بهر دی. که ګور ګران دی خو د مړي ناکام دی. پلوه ستا پښتو کله کله ډېره سټرانګ شي. زه ستا په خبره پوه نه شم. صبر ښه شی دی جیمي. صبر کوم خو ته ما سره اسانه پښتو کې یو واده وکړه. واده؟ د څه واده؟ هغه واده کومه چې جولیت د خپل رومیو سره کړې وه پلواش. ته ما ته هر وخت دا نامې اخلي. دا په لندن کې ستا دوستانو؟ دا زما استادانو. استادان؟ دغه استادان تا ته کوم سبق ښوولی دی؟ دغه انټرنیشنل عاشقانو د دنیا عاشقانو ته داسې سبق ښودلی دی پلواش که په جون یو ځای نه شي فکر نهات. مرګ خو چټټلی نه دی. ته زموږ ادم خان درخانۍ خو نه یادې؟ اګزیکټلي ادم خان درخانۍ. خو ټوټې ګل وایي چې ډېر ظالمې دنیا هغې سره ډېر زیاتی کړی دی. وایي بې خوتلې پلوشي ما خو ته په مېرې پسې رالېږلې وې. هغه خواښې د کله نه راغلې. دا څه شوه؟ هغه څه شوه؟ دلته یوازې ولې ولاړ یم؟ زه د ټولې دنیا نه دلته راتښتېدلی یم. هغه دنیا کې خو زه هم شامل یم. دا د هر چا خپل خپل خیال دی، خپل اپروچ. اوس پکې دا اپروچ څه پاتې؟ اوس خو کیسه لاړه ګواټېله. څه چلو شه؟ اوس خو ستا له مبارکۍ در کوم. کنګریچولیشنز. کنګریچولیشنز؟ ستا په کویدن، ستا په انګیجمنټ. ستا مبارکۍ ما ته قبول نه دی علي. ولې؟ دا یو بزدل انسان مبارکۍ زه خپل انسان کرم. بزدل؟ زه مېرې؟ You're a coward. بزدل.